هر ورځ اوه یا اته ځله د حج ثواب میلاوېدل په وړو وړو اعمالو سره. هر مسلمان په زړه کې دا خواهش لري چې زه حج ته لاړ شم، خو د بعضو غریبانو د هغوی د حج وس نه کېږي. نو په احادیثو د نبي صلی الله علیه وسلم کې داسې واړه واړه اعمال راغلي دي چې په هغې سره موږ او تاسو ته الله رب العالمین هره ورځ اوه اته کرته د حج ثواب راکوي. اولنی عمل د اشراق مونځ دی. کله چې څوک د سهار مونځ وکړي او بیا د اشراق پورې کښېني او د اشراق مونځ وکړي، نو په دې سره الله رب العالمین دې بنده ته د حج او د عمرې ثواب ورکوي. حدیث کې راځي عن انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، انس بن مالک وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من صلى الفجر، څوک چې د سهار مونځ وکړي، فی جماعت په جمع سره، او ثم قعد، بیا د سړی په دغه ځای کښېني، یذکر الله عز وجل، او د الله ذکر کوي، حتی تطلع الشمس، تر دې چې نور راوخیږي، او ثم صلى رکعتین، د نور د راختلو نه وروسته دا سړی 2 رکعته مونځ وکړي د اشراق. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دې سړي ته د حج او د عمرې پوره اجر میلاو شو. نو یو عمل چې موږ او تاسو ته د حج ثواب میلاویږي هغه د اشراق مونځ کول دي. دویم عمل چې په هغې سره موږ او تاسو ته د حج ثواب میلاویږي، جومات ته یو سړی راشي او په دې نیت راشي چې یا به بل ته څه حدیث یا علم وښیم یا یې د بل نه زده کړمه، په دې نیت باندې راشي چې یاره جومات کې به څوک سره خیر خبره کوي زه به یې واورمه یا به یې بل ته وکړمه، په دې نیت جومات را راغلی، نو دې سړي ته هم د حج ثواب میلاویږي. روایت کې راځي ابي امامه الباهلي رضی الله تعالی عنه فرمایي وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من غدا الى مسجد، څوک چې جومات ته لاړی وختي، او لا یریدو، بله هیڅ اراده نشته، الا ان یتعلم خیرا، مگر صرف دا اراده ده چې صرف خیر به د چا نه زده کړي، علم به د چا نه زده کړي، حدیث به د چا نه زده کړي، او یا بل چاته به وښیي، نو کان له کاجر حاج تاما حجته. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دې سړي ته د پوره حج اجر میلاو شو. یو دریم عمل هم راغلی دی په حدیث کې، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هغې سره الله رب العالمین موږ او تاسو ته د حج ثواب راکوي. دا هم په حدیث د ابي امامه الباهلي رضی الله تعالی عنه کې راغلی وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من خرج من بیته الى صلاة مکتوبة، څوک چې د خپل کور نه راووتو، فرض مانځه په کور یو دس وکړو، د فرض مانځه په نیت باندې راووتو، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فاجره کاجر الحاج المحرم، دې سړي ته د حج پوره ثواب میلاو شو، د هغه حج چې انسان پکې احرام تړلی او حج ته تلی. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن خرج الى تسبیح الضحی، څوک چې د څاښ مانځه لپاره د کور نه راووتو، او لا ينسبه الا اياه، نه یې ستړی کلی دل ربل مگر صرف د څاښ نیت یې کړی ده، اراده یې کړې ده، د څاښ د مانځه اراده یې کړې ده، صرف په دې نیت د کور نه راووتو، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فاجره کاجر المعتمر، دې سړي ته هم دومره اجر میلاو شو لکه د عمره کوونکي. نو دا دریم عمل شو چې د هر فرض مانځه لپاره یو سړی د کور نه راوځي، کور کې اودس کوي او بیا د مانځه په نیت جومات له راځي، نو 5 مونځونه دي، هر مانځه له چې راځي نو د 5 حجونو ثواب دا درته میلاو شو په ورځ کې. بل عمل هم په حدیث کې راغلی، په رمضان کې عمره کول، یو سړي د حج وس نه کېږي او د عمرې وس کېږي، او په عمرې په رمضان په میاشت کې وکړله، نو دام د حج برابر ثواب لري. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د جابر رضی الله عنه په روایت باندې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عمره فی رمضان، عمره کول په رمضان کې که حجة معي، دومره اجر لري لکه دې سړي چې زما سره یو ځای حج کړی. او بل عمل چې په هغې سره الله رب العالمین موږ او تاسو ته د حج ثواب راکوي، د مور او پلار سره احسان او ښېګړه کول، د هغې سره ښه معامله کول. یو روایت کې راځي یو سړی رالی د نبی صلی الله علیه وسلم خلوي یا رسول الله زما جهاد ته شوق کېږي، اراده مې ده، خو طاقت نه لرم یا رسول الله چې جهاد ته لاړ شم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل ستا والدینو کې څوک ژوندي شته؟ هغه ویل یا رسول الله زما مور ژوندی ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي فاتق الله فیها، د الله نه یېرېږه د دې مور په باره کې، یعنې د مور او پلار د مور خدمت کوه، د هغې سره احسان کوه. فاذا فعلت، کله چې ته دا کار کې، یعنې د مور سره احسان کې، نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې فانت حاج و معتمر و مجاهد، ته حاجي صاحب هم شوې، ته معتمر عمره کوونکی هم شوې، او ته مجاهد فی سبیل الله هم شوې.
په دې سره الله رب العالمین موږ او تاسو ته د حج پوره اجرونه او ثوابونه راکوي. په واړه اعمال دي خو په کولو سره الله رب العالمین موږ ته د حج او د عمرې ثواب راکوي.